په کندهار ښار کښې د ترافیکو مدیریت لخوا دا ځل د ترافیکي اصولو د مراعات د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی. دغه کمپاین چې د ښار په بېلابېلو واټونو کې پیل سوی، چلوونکو ته لارښوونه کېږي چې پر یک طرفه جاده تګ څخه ډډه وکړي، هر نقلیه وسایط پر خپل لاس ولاړ سي، د تیز رفتار څخه ډډه وکړي او هر کس مکلف دی چې خپل خط سیر مراعات کړي. د کندهار د ترافیکو مدیر ملا بشیر وایي دوی په ښار او بېلابېلو ولسوالیو کښې خلکو ته د ترافیکي اصولو د زده کړو زمینه برابره کړې او په تقریبي توګه د کندهار ښار 80% وګړي په دې اصولو بلد سوي. خلک ورسره اشنا سوي دي د اصولو سره، نو خو مشکل په دې ځای کې چې د خلکو دا درسونه نه دي ویلي، اصول مقررات نه ورته معلومیږي، نو ځکه بې اصولي جن کېږي. خو انشاءالله موږ خو د خپل کوشش کوو د ډېره حده پورې تقریبا دغه د 80 او 80 په شاوخوا حدودو کې انشاءالله خلک اصول مراعاتوي. یو څه فیصد خلک پاتې چې د هغو نه دي مراعات کړي د اوسه پورې. د درسو په باره کې خو موږ هغه د مدیریت خلاص دی، خلکو ته درسونه وایو. په لیواګانو کې مشروع کړی، کلي اردو ته میدان هوایي، دغسې نورې اطرافو ولسوالیو کې ټول انشاءالله فارغه کړي دي. بلخوا د کندهار د ترافیکو د تنظیم امیر وایي په ښار کې خلکو ته سم د لار سره لارښوونې کېږي چې تر ډېره حده کنټرول سوي. چې څوک جواز نه لري د چلولو، هغو ته توصیه مو کړې ده چې وروره تاسې جواز د چلولو واخلئ دغو ټولو ته، او هر سړی پر خپل خط سیر باندې حرکت وکړي. موږ ټوله خطوط ورته کښلي دي پر سړکانو باندې، هر سړي خط سیر معلوم دی، خپل لاس معلوم دی. بل لور ته د کندهار ښار اوسېدونکي وایي ترافیک مدیریت باید په خپلو کړنو کې جدي واوسي او هغه خلک چې ترافیکي اصول نه مراعاتوي باید جرمه او یا هم په بله طریقه مجازات کړل سي. موږ تاسې باید د ترافیکي اصول ته باید ډېر پاملرنه وکړو، باید په دې سر نه سره وځو چې ما اشارې ته ونه کتل، بالا روان یم خپل سپاري زغلو او مجې ته نه ګورم چې مسلمان به په وام، یو څوک مخ ته راولویږي، یو بل موټر به مخ ته راولویږي، کوم په والی بالا نو کوم والی برونو بیا لاسونه غورځوم، زه نه یم ملامت او زه نه یم ملامت. نو انسان موږ خلکو ته دا حق دی چې باید اشاره ډېره مراعات کړي، لږ مراعات کړي، باید ترافیکي قوانین مراعات شي. اشارو ته خلک وګوري، اکثره وخت چې ورته ګورم ترافیکي قوانین ډېر نه مراعات کېږي، خلک بې نوبته راوځي. دا باید ترافیک دې ته پام وکړي او هر باید په نوبت سره رایله کړي. یاد دې وي چې د اسلامي امارت په راتګ سره د افغانستان په ځینو ولایتونو کښې ګڼه ګوڼه زیاته سوې چې عمده علت یې د ولسوالۍ د خلکو ډېر راتګ ښارونو ته دی. خالد لطیفي، ژوندون تلویزیون، کندهار.